د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سیوري لاندې د پښتنو جرګه د خیبر په ریګي للمه سیمه کې همدا اوس دلته خلک راجمع سوي که څه هم تر اوسه پورې لا جرګه په بشپړه توګه پیل سوې نه ده خو د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان وایي د دوی په زرګونو کسان لا هم په لارو کې بند پاته دي او د پاکستان امنیتي ځواکونه یې نه راپرېږدي خو دلته که موږ وګورو تر اوسه پورې بیخي ډېر خلک راغونډ سوي دي که څه هم تر اوسه پورې دغسې لویې خیمې لا هم نه دي درول سوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان وایي چې دوی اوس هڅه کوي چې لویې خیمې همدلته ولټوي په یو سایه یو سیوری جوړ کړي بیا به تر هغه وروسته جرګه پیلېږي دلته د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان وایي دوی ته نه یوازې په خیبر بلکې په پېښور او شاوخوا سیمو کې هغو دکاندارانو چې هغه د خیمو یا ټینټو کاروبار کوي وایي هغوی ته د حکومت له لورې ویل سوي وه چې په دوی باندې به یا به دوی ته په کرایه باندې خیمې ټینټونه نه ورکوئ خو اوس ځینو دلته فعالانو راته وویل چې دوی په دې کې توانېدلي دي چې په نورو سیمو کې ټینټونه یا خیمې پیدا کړي اوس یې را رسولي دي او اوس هڅه کوي چې دلته خیمې ولګوي تر څو تر ماسپښین وروسته بیا جرګه پیل سي د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې جرګې فعالان وایي دوی دلته له وړاندې لا نن 11مه ورځ د دوی وایي چې دوی دلته راغلي وه او دلته یې په بیل بیل وختونو کې د جرګې لپاره پوره انتظامات کړي وه خیمې یې لګولې وې د بیل بیل ولسوالیو لپاره یې وړې وړې خیمې لګولې وې خو وایي د پولیسو له لورې چې په دوی باندې 2 یا 3 ځلې بریدونه وسوه د دوی هغه خیمې یې ټولې ور ونړولې د دوی هغه انتظامات یې ټول ور ګډ وډ کړه نو ځکه نن دوی له دې مشکلاتو سره مخامخ دي چې اوس خلک راغلي دي خو خیمې یا سیوری نسته اوس هڅه کوي چې خیمې ولګوي او سیوری د خلکو لپاره جوړ کړي دا چې اوس زموږ ملګري را روان دي موږ مختلفو حجرو ته خلک ولېږل دلته کې موږ سره د لیټرینونه زموږ سره نو نور سامان نو موږ چې به سره وړل ریاست په هغه موږ نه وړل یا به سیزل یا به وړل نو بیا موږ مختلفو حجرو ته خلک لېږلي دي هغوی را روان دي د هغې حجرې نه زموږ سکرین به هم لګېږي او چې انتظامات به هغه شان نه وي بیا یو ځل وایم نیمګړي به وي خو پښتانه به خپله فیصله کوي او په دې کاڼو باندې بیا کوي او ولاړ دي همت د وزیرستانونو په شمول د پښتونخوا له بیل بیل نورو سیمو په سلګونو کسان را رسېدلي دي ډېر مشران یې راغلي دي او له هغوی سره چې زما خبرې وسوې هغوی وایي دوی 2 ورځې یا هم 3 ورځې مخکې لا را روان سوي وو او پېښور ته را رسېدلي وو نو ځکه دوی حکومتي امنیتي ځواکونو ونه توانېدل چې دوی راګرځولي وای ځکه چې دوی تر جرګې تر نیټې وړاندې لا را روان سوي وو خو دوی وایي چې هغه کسان چې هغه پرون یا وړمه ورځ را روان سوي وو د هغوی پر مخ لا هم لارې تړلې دي په بیل بیل سیمو کې او په ډیرو سیمو کې هغې دغه کم ګډونوال چې دی د جرګې هغوی پیاده را روان دي او هڅه کوي چې د جرګې دې ډګر ته ځان راورسوي ماشاءالله زه خو خپل پرون راغلی لکه کم ټولي چې روان دي په لارې وداته ډېرو کوټینه او ډېر تکلیفینه د روډینه چې کوم باندې ټولي خلکو روانو دا په غرونه باندې راوشتل لکه همیش خو ماشاءالله ځون ته اول ترتیب جوړ کړی و چې یاره په دغه ترتیب باندې ودرېنې ټولي سره نه وي په وجه باندې لکه داسې تکلیف نه ده ورته میلاو خو لکه چې موږ کوم ټولي روان دي وداته ډېر سخت تکلیفینه او رکاوټینه زوی په زوی لارې بند هغه د بند د وجې نه په غرونه باندې راوختل او موږ راغلي نن مطلب موږ تاریخ یې شوه چې دغه تاریخ باندې د پښتانه غونډه کېږي او غونډه خو هر هغه شي که نه رواج شي یا په شریعت شي ها قانوني لیول ها جرګه او چا نه دومانه کړی چې یاره موږ غونډه وکړي خپل سوچ خپل فکر یو کړي او چاته وحق شایي چې دغه ظلم دا نه کېږي دا جوتای دا نه کېږي او دا ښه خبره نه ده دغه سوچ یې پوره دا غونډه پښتانه ولا رودرېمي دا سوچ کوي په دغه سوچ باندې مطلب مخشه او چاته مخشه کوي چې یاره دا وسته وګوره چې دا ظلم دی که نه دی ظلم موږ د ظلم خلاف او د امن د پوره رجامایي چې یاره موږ ته د امن وکړل شي او موږ سره دا ظلم نه شي زیاتی دا نه کېږي دغه خبره پورې غونډه د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان او د دې جرګې منتظمین وایي چې دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره دلته خیمې ولټوي سیوری جوړ کړي د جرګې ګډونوالو ته او تر هغه وروسته دا چې نن د جمعې ورځ هم ده نو ځکه منتظمین وایي چې د جمعې تر لمانځه وروسته به بیا ماسپښین یا مازدیګر مهال جرګه په بشپړه ډول
پیلیږي. تر هغو پورې لا هم خلک را روان دي له بیل بیل سیمو. په ډیرو سیمو کې دوی وایي چې د دوی د جرګې ګډونوال چې له بیل بیل سیمو راتله وایي ځایي پولیسو درولي دي، هغوی یې نه راپرېږدي. خو بیا هم دوی وایي چې دوی هڅه کوي چې له بیل بیل سیمو دغه کسان هم راورسېږي. دلته به یې هم د جرګې په ډګر کې دوی وایي چې انتظامات یا تیاریانې بشپړې سي او تر ماسپښین وروسته به بیا جرګه پیلیږي.